سلامونه لیدونکو ذهن افیشل یوټیوب چینل ته راغلاست په دې هیله چې ښه به یاستئ. لیدونکو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته درواښیم چې موږ څنګه کولی شو حساب پی ته خپل ملګري دعوت کړو او له هغې طریقه یو نفر په دعوت کولو سره 80 افغانۍ لاسته راوړو. ګوره ملګرو، په دغه عکس کې چې ما تاسو ته په سکرین پرېښی دی، په دې کې درې ډوله یعنې درې پروسې دي د 80 افغانیو ترلاسه کولو لپاره. یعنی که چېرته تاسو یو ملګری انوایټ کړئ نو تاسو کولی شئ چې هغه له طریقه تاسو 80 افغانۍ جایزه ترلاسه کړئ. نو دا به څنګه ترلاسه کوو او څه ډول به ملګري دعوت کوو، د پروسې درې دانې چې دي هغه څه ډول دي، دا به ټول زه تاسو ته په دغه ویډیو کې درواښیم. راځو ملګرو د ویډیو په طرف باندې. مخکې له دې چې زه تاسو ته طریقه درواښیم، یوه هیله کوم له هغو کسانو نه چې ذهن افیشل یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه دی نو دا سره سبسکرایب کړئ. موږ د حساب پی همداشانتې آنلاین پلیټفارمونو، آنلاین پیسو ګټلو ویب سایټونو، داسې انټرنیټ او ټکنالوژي اړوند څومره معلومات وي، نوي تازه اپډیټ معلومات موږ تاسو سره په دغه چینل کې شریک کوو. ښه ملګرو، د 80 افغانیو ترلاسه کولو درې پروسې دي. یو دا ده چې تاسو خپل لینک واخلئ. زه به تاسو ته طریقه درواښیم. اول صرف د پروسې درته تشریح کوم، بیا به تاسو ته عملي ډول وښیم چې دې باندې 10 افغانۍ ورکړي، په دې 20 ورکړي، په دې باندې 40 افغانۍ ورکړي، یعنې مجموعه 80 افغانۍ کېږي. ګورئ، که چېرته تاسو یو ملګري ته خپل لینک ولېږئ او هغه صرف اکاونټ کریټ کړي، مثال هغه نمبر ورکړي، نمبر ته کوډ راشي او کوډ ورکړي، بس تاسو ته 10 افغانۍ درکوي. صحیح ده، خو ډایرکټ تاسو ته درکوي. دویمه پروسه همدغه ملګری چې تاسو اکاونټ یې ستاسو په لینک جوړ کړو، دا لاړو او هغه حساب پی کې خپل اکاونټ ویریفای کړو، یعنې تذکیره او عکس او دا شیان یې ورته اپلوډ کړل او اکاونټ یې ویریفای کړو، نو 100 افغانۍ به تاسو ته نورې درکړي، یعنې 13 افغانۍ شولې. او دریمه مرحله چې دا هغه 40 افغانۍ دي. 40 افغانۍ تاسو ته څه ډول درکوي، یعنې تاسو همدغه ملګری چې اکاونټ جوړ کړی و، ویریفای کړی و، دوی اکاونټونو ته د 40 ساعتونو نه واخله تر 48 ساعتونو پورې، یعنې یو ورځ نه تر 2 ورځو پورې دوی ته ویزا کارډ ورکوي. که چېرته همدغه ملګری د دې ویزا کارډ نه یو ټرانزیکشن وکړي یا یو شی آنلاین واخلي، نو تاسو ته به 40 افغانۍ درکوي چې مجموعه 80 افغانۍ کېږي. نو دا پروسه مکمل زه تاسو ته ټوله تشریح کوم چې څه ډول کار کوي. را به شو اپلیکیشن ته. حساب پی اپلیکیشن به تاسو را خلاص کړئ. سمه ده ملګرو، کله چې حساب پی اپلیکیشن را خلاص کو، اوس اپډیټ کوي. تاسو اپډیټ کې سم معلومات نوي راغلي دي، هغه دا دی چې دا کارت داسې اوړي. ګورئ، داسې کارډونه داسې اوړي. نو دلته تاسو ته هماغه مخکې به داسې پاسه وختل، اوس داسې اسانه کړی، داسې اوړي. نو دغه یو نوی اپډیټ کې دغه شی راغلی دی. پرون نوی اپډیټ راغلی و په 20 تاریخ د اګست. صحیح ده. نو اوس راځو ملګرو تاسو د کسانو دعوت کولو طریقه وښیم. ګورئ، ما تر اوسه پورې 104 نفر دعوت کړي دي، په دې کې 6 نفرو ویریفیکیشن کړی دی. نو تاسو د حساب کې چې مو د څومره پیسې راکړي دي، او زه په حساب پی کې 4م رینک کې تر اوسه ځای لرم د کسانو په انوایټ کولو کې، او ویریفیکیشن برخه کې زه 3یم یم. نو دغه تاسو خپل ټول معلومات دلته کتلی شئ. را به شئ تاسو ملګرو سیټینګ ته. سمه ده، هغه ته ایرن ته به تاسو راشئ. ایرن ته چې کله راغلی، دلته به تاسو راشئ انوایټ ټو حساب پی، دا اول اپشن چې دی، په دې به کلیک واخلئ. سمه ده، کله چې کلیک واخیسته، دلته به منتظر شئ. دغه صفحه مکمل لوډ شوله، مکمل هر څه راوغوښتل. نو تاسو به داسې چل وکړئ چې په دې صفحه کې به تاسو لاندې راشئ. دغه لینک ګورئ، دا لینک کاپي لینک، دا به تاسو ووهئ او دا ستاسو خپل لینک دی، تاسو انویټیشن لینک دی. مثال دغه لینک باندې تاسو کسان دعوت کوئ، یعنې ملګري ته دا لینک ورلېږئ، هغوی اکاونټ جوړوي، اکاونټ ویریفای کوي دغه پروسه باندې، نو هغوی تاسو ته بیا عمره پیسې یو نفر به سره 80 افغانۍ جمع کوي. داسې نه ده چې اوس نن تاسو یو نفر انوایټ کړو او هغه کس اوس مثال ویزا کارډ نه پیسې ټرانزیکشن یې ونه کړو، یا یې ویریفای اوس نه کړو، یعنې 10 ورځې پس یې وکړو، یو میاشت پس یې وکړو، هم تاسو به دا پیسې درکوي. صحیح ده، فقط نفران انوایټ کوي چې تاسو ته 10 افغانۍ خو اوس درکړي. که دوی هر کلم یعنې راتلونکی وخت ټول د ډیجیټل دی، مثال دا څومره پیسې چې دا به الکترونیکي ته اوړي، افغانستان 2024 کال پلان داسې دی، نو تر 50% باید کاغذي پیسې کمې شي، یعنې دغه کومې الکترونیکي پیسې د دې نه باید خلک استفاده وکړي. په هر ځای کې سوپر سټورونو کې، همداسې تیلو پمپونو کې، نورو ځایونو کې، غټ غټ دوکانونو کې دوی داسې سیستم لګوي چې ټول پیمنټ باید له حساب پی او دغسې الکترونیکي پیسو وشي. نو تر هغې وخته پورې به ډېر خلک
مثال اوس اکونټ جوړ کړئ نو بیا ویریفای کوي بیا به کار پکې کوي. ښه دغه لینک به کاپي کړئ تاسو ملګرو ته ولیکئ بس هغوی به اکونټ جوړ کړي. سمه ده. بل تاسو خپل معلومات دلته کتلی شئ څومره کسان مو انوایټ کړي دي. نو ما تر اوسه پورې حساب پې ته 200 نفر انوایټ کړي دي. ما ورسره ډېر کار کړی دی. حساب پې سره زه افیلیټ برخه کې رسمي هم یم او دوی ته زه مارکیټینګ کوم. دا خو د ملګرو دعوت کولو یا انوایټ کولو طریقه شوله. زه به تاسو ته یو لنډ ریویو په دې هم واخلم چې څنګه موږ اکونټ ویریفای کړو، څنګه یو کس اکونټ ویریفای کړي. نو دې دپاره چې کله لینک یې ورته ولېږو، کوډ یې ورکړو، اکونټ یې جوړ کړو، بیا به راشي حساب پې اپلیکیشن به ډاونلوډ کړي. کله چې حساب پې اپلیکیشن ډاونلوډ کړو ملګرو دلته به راشئ تاسو ډایرکټ سیټینګ ته اپلیکیشن په اکونټ خلاص کړئ بیا به سیټینګ ته راشئ. کله سیټینګ ته راغللی دلته به تاسو راشئ دغه پروفایل لیکلی ګورئ دا پروفایل باندې به کلیک واخلئ. په دې چې کلیک واخیسته دا معلومات ټول ورسوئ، عکس نه غواړي، تذکره غواړي، دا ټول شیان غواړي دا به ټول تاسو ورسوئ. سمه ده. کله چې ورسولو بیا تاسو 4 ساعته انتظار به کوئ، هغه نه وروسته تاسو اکونټ ویریفای کېږي. دلته به تاسو ته ولیکي ویریفاید. ګورئ داسې ویریفاید تاسو ته راځي چې کله ویریفاید شو ستاسو اکونټ بیا تاسو کولی شئ نور ملګري انوایټ کړئ، نور خدماتو نه هم استفاده وکړئ. نو ملګرو دا ویډیو تر دې ځایه پورې وه. په دې هیله چې خوښه شوې مو وي نو که چېرته کومه پوښتنه لرئ کمنټ کې ما سره شریک کړئ. او همداسې مونږ وټساپ چینل دی هلته راشئ څه پوښتنه وي څه نظریه وي هلته مونږ کمنټ برخه خلاصوي تاسو بیا هلته هم موږ ته کمنټ کولی شئ. تاسو نمبر او شیان هېڅ نه ښکارېږي. سمه ده. تر بیا ښه چېرې الله پامان.